ټولګټو وزارت د 826 تخنیکي کسانو د ګمارنې په موخه د ازموینې او ارزونې لړۍ پیل کړې ده. تخصص، معیار او له فساد سره جدي مبارزه د ټولګټو وزارت د چارو په سر کې ځای لري چې په لنډ وخت کې به تر کار لاندې د اصلاحات د وزارت پر اداري او تخنیکي برخه مثبت اغیز او ښې پایلې ولري. وزارت د دې لپاره چې مسلکي کادر زیات کړي، شاوخوا 2 میاشتې وړاندې یې د قراردادي کارکوونکو سلګونه بستونه اعلان کړل چې شاوخوا 9000 مسلکي او غیر مسلکي کسانو ورته نوملیکنه وکړه او له ډلې څخه یې 4.5 کسان تشخیص او ازموینې ته راوبلل شول. این پروسه فوق‌العاده شفاف است و وزارت فواید عامه فقط و فقط در رأس کار خود اختصاصی سازی و مسلکی سازی را قرار داده که در کل یک وزارت کاملا مسلکی که افراد متخصص و با مسلک مرتبط از نقاط مختلف کشور توسط زمینی اعلاناتی که ما کردیم جمع آوری کنیم و از این بین نخبه هایی که واقعا شایستگی دارن ما را بدون از اینکه هیچ فردی را بشناسن فقط به اساس لیاقت و تواناییشان انتخاب کنیم و یا به وطن خالصانه صادقانه با تعهد کار بکنن. دا کسان د پروسې له روڼوالي څخه خوښ دي. امی بس پروژکت منیجر ما اپلای کرده بودم و در اینجا شارت لیست شدم. بعد از اینکه شارت لیست شدم در امتحان را پیدا کردم و انترویو گرفتن. خیلی یک پروسه شفاف بود و همه چیز به شکل درست و قوانینی مراعات میشد. ان شاء الله د ثبت نام پروسه هم ډیره شفاف او آنلاین ثبت نام و لغه وروسته ثبت نام نه په ناڅاپي ډول بدون کوم شناخت د واسطې نه موږ په خپل سري باندې شارټ لیست وسې هغه نه وروسته موږ ته زنګ ویل سوی د موږ په خاطر نو امتحان ته موږ حاضر سوي یو. ان شاء الله چې په دې پروسه کې موږ خپله هېڅ کومه ستونزه او مشکل نه ده لیدلی. ډېره شفافه پروسه ده او موږ په دې برخه کې ډېره راضي یو. د دې کسانو له ډلې څخه 80 بستونو ته 402 مسلکي کادرونه د انټرویو یا مخامخ پوښتنو او ځوابونو له لارې بریالي او یو شمېر نور په ریزرف کې ونیول شول. بریالي شوي کسان به د سړک د ملکیت د مدیریت سیستم یا رمز، د سړک د ساتنې او څارنې، د لوړ وزن د کنټرول، زیانمنونکو ځایونو د پروژو د تنظیم، د کیفیت د کنټرول، د پروګرام د خدمت عمر او د لګښتونو د ټیټولو، د سروې او ډیزاین او همدارنګه د مرکزی لابراتوار څانګو کې دنده ترسره کړي. دغه ازموینې شاوخوا 2 اونۍ وخت ونیو چې د 10 کمیټو لخوا یې چارې پر مخ یوړل شوې او سلګونه کسان پکې په نښه شول چې د 826 بستونو له ډلې څخه به د اړتیا وړ کسان اوس مهال او ریزرف کسان به د اړتیا پر مهال په دندو وګمارل شي. وزارت د دې لپاره چې د مسلکي کسانو چانس ضایع نشي، غیر حاضر کسانو ته د متفرقه ازموینه هم برابر کړي ترڅو له یوې خوا عدالت تامین او له بلې خوا غوره مسلکي انجینران جذب کړل شي. دا مهال ازموینه پای ته رسیدلې خو په وزارت کې د 8 کسانو ارزونه به هم په لنډو ورځو کې پیل شي. د یادونې وړ ده چې ټولګټو وزارت شاوخوا 1900 نور کسان هم د نوي تشکیل له مخې په رسمي بستونو کې په دندو ګماري چې لړۍ یې پیل شوې ده.